الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي عزتمند علماء کرام و مشران تاسو ته خبره ده چې نن ناشنا ځکه ښکاري چې زموږ په ضلع مومن کې دا د ختم نبوت پروګرام دا شوی نه دی انشاءالله دا به کېږي یو لوی پروګرام به هم کېږي دا په تاسو کې هغه بیدارۍ او اویرنس پیدا کوي چې یاره تاسو پوه شئ چې قیداني چې کوم دی دا کافر دی او دا په 7 ستمبر 1974 کې زموږ اکابرینو کومه کارنامه کړې ده او کوم جهاد یې کړی دی نو دا هغه یاد تازه کوي او تاسو ته خوشحالۍ پیغام درکوي چې الحمدلله حق غالب کېږي او باطل باطل زموږ دا آواز چې ختم نبوت زنده آباد قیداني مرد آباد دا آواز د بلد مسلمان غوږ ته ورسېږي هغوی کوشش کوي په کالجونو یونیورسټو کې چې زموږ او ستاسو د نوجوان طبقې په موبایل باندې په نیټ باندې زموږ ذهنونه خراب کړي خو الحمدلله د ایماني جذبې خلق اوس هم موجود دی دا کوم چې تاسو ولاړ یاستئ په دې نمبر باندې څه د ټولو پټي یا څه سیاسي جرګه دا نه ده دا خاص د الله د رضا دپاره او په خپل پیغمبر باندې یو ننګ کول دي چې زه د نبي علیه صلات وسلام د شفاعت مستحق وګرځم او په ورځ د قیامت پیغمبر علیه السلام سره زه په حوض کوثر کې په اوچتو سترګو ملاو شم چې ستا د ختم نبوت مسله وه په هغې زه په میدان کې ولاړ وم موږ د باطل مقابله کوله انشاءالله دا مقابله به کوو ښه په نره به دې ته ودرېږو د پیغمبر علیه السلام نه وروسته هغه وایي زه خاتم النبیین ما نه وروسته چې څوک دعوه کوي هغه به کذاب هغه به دروغجن یا به کافر هغه مرتد او کافر دی ډېر زموږ په دې وروسته چې ویسته بازار کې خلکو چې وکتل را وکتل چې دا څه کوي څوک څه وایي څوک څه خپل مفاد دی دې کې څه مفاد دي زموږ او ستاسو ټولو شریک مفاد دي زموږ او ستاسو ټولو شریک پیغمبر دی کلمه کې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله الله قرآن کې وایي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار پیغمبر علیه السلام او د ده ملګري به په کفارو ډېر سخت دي رحماء بینهم خپل منځ کې به نرمي کوي الله دې موږ او تاسو خپل منځ کې نرمي پیدا کړي او په کفارو دی الله سخت کړي د کفارو منسوبین دي د اسلام خلاف الله ټول ناکام کړي کومو خلکو کومو ملکانو مشرانو یا عوامو موږ سره د بازار دکاندارانو دې کې شرکت کړی دا او ډېره شکریه ادا کوو الله دې ټولو له خیر ورکړي او د ټولو دي خصوصا د صدر صاحب د ټولو دي الله پاک د نبي علیه صلات وسلام شفاعت نصیب کړي ټیم ډېر نه لمه انمر ولاړ چې څنګه کې خدا ګوره د الله دپاره ودرېدل دي د محشر هغه سخته ورځ را روانه ده هغه را یاده کړئ مړه 50,000 کاله ورځ د ولاړ به سرتور سره خپې بلې وږې تږې اسمان ته به دې سترګو نه اوښکې ختمې شي اینې به روانې شي به ختمې شي سترګې به دې وازې وچوي هغه سختې ورځې د ختمېدلو دپاره قسم دی چې موږ دا کوم کار کوو دا د هغې دپاره کوو چې هغه ورځ را باندې اسانه شي قبر را باندې اسان شي زنکدن را باندې اسان شي په ډېر مینه او په اخلاص سره دې کې شرکت کوئ یو دوه نارو جواب را کوي ختم نبوت ختم نبوت بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكاتب او په 1880 کې دا دعوه وکړه چې زه مهدي ما او بیا په 1891 کې دا دعوه وکړه چې زه عیسی علیه السلام ما او بیا په 1900 کې دا دعوه وکړه چې زه پروت یم او ګډ چاپېره دې اور تاویږي د 1900 نه راواله د 1974 پورې چې په دې کې پاکستان هم جوړ شو دا زار دا وبا دا جراثیم په ټوله دنیا کې خورېدل 1974 کې زموږ قومي اسمبلی او سینټ یو متفقه بیل پاس کړه د قیدیاني د کافر کېدو چې دا کافر دی د پاکستان پاین کې دا خارج عن الاسلام دی په هغې کې زموږ علماو مفتی محمود رحمت الله علیه غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه شاه احمد نوراني محمد یوسف بنوري رحمت الله علیه او دغه رنګې د هغوی سره چې کوم سیاسي ګوندونو په هغه وخت کې خان عبدالولي خان ذوالفقار علي بوټو او د دې تر څنګ چې کوم دی پروفیسر غفور صاحب دغه رنګې نوابزاده نصر الله خان صاحب چې څومره سیاسي ډلې وي په پاکستان کې څومره مذهبي ډلې وي څومره علماو هغه یو چلو
او ذوالفقار علي بوټو د قومي اسمبلی نه او د سینټ نه دا بیل پاس کړ په 1974 کې د دې 7 ستمبر د ماښام په ټیم کې او ویلي چې زموږ د پاکستان په آئین کې قیدیاني کافر دي. دغه 7 ستمبر هر کال چې کوم دی زموږ په ټول ملک کې ټول مسلمانان دا ورځ ماضي په دې ورځ باندې خوشحالي کوي چې زموږ په دې ملک کې دغه عظیمه فتنه دغه ختمه شوله او دغې ته چې د مسلمانۍ دعوې کوله دغه ختم شو. وسلام على عباده الذين اصطفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. ډېر معزز علماء کرام د ختم نبوت ذمہ داران او دارنګې زما مشرانو کشرانو نن چې موږ او تاسو راوتي یو او دارنګې دا جنډې مو په لاس کې نیولې دي او دا جلوس وباسو د دې ځای نه هلته لاړو هغه ځای نه دلته لاړو د دې مقصد څه دی معزز د دې مقصد هغه سبق یادول دي چې کوم په 1974 کې الحمدلله زمونږ علماء کرامو په جدوجہد باندې هغه ملعون هغه شیطان نما انسان چې هغه د نبی علیہ السلام نه پس د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او دارنګې د هغه د پیغمبرۍ هغه سلسله ختمه شوله او دارنګې په اسمبلی کې په آئین کې دا دفعه ولیکلی شوه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت نه بعد نبی علیہ السلام دا خاتم النبیین دی او د دې نه پس چې هر څوک راځي او د نبوت دعوه کوي هغه ته به مسلمان نشي ویلی هغه به غیر مسلم وي هغه به کافر وي او مرتد به وي. معززو دا خو موږ او تاسو ته هسې یو معمولي خبره ښکاري که دغه زمونږ مشرانو په اسمبلی کې په آئین کې دا خبره نه وی لیکلی نن به لکه څنګه چې تبلیغ والا زما او ستا په جوماتونو کې ګرځي دغسې به قیدانین ګرځېدلې او هغوی به خپل دین ته دعوت ورکولی. نن الحمدلله د آئین په رو باندې د قیدانیانو دعوت په جوماتونو کې او په هر ځای کې ممنوع دی د هغې عبادتخانه ممنوعه ده او عزتمندو هغوی هېڅ قسمه نقل و حرکت په ټوله دنیا کې نشي کولی. نن هم د هغې متحرک خلک موجود دي ځای په ځای باندې معززو مختلفو طریقو سره هغې ځان ښکاره کوي او خلکو ته چې کوم دی دعوتونه ورکوي پټ پټ او دارنګې مختلف پروګرامونه کوي. نو دا د دې پروګرامونو مقصد د ختم نبوت هغه دا دی چې هغه سبق موږ نه هېر نه شي هسې نه چې موږ خبر نه یو اوس هم په اسمبلی کې دارنګې په مختلفو ځایونو کې ادارو کې د هغې خلک شته دی د هغې لپاره سرګرم دي هغې دا کوشش کوي چې آئین کې دغه تبدیلي راولي دغه شک پکې ختم کړي او دغه قیدانیان بېرته مسلمانان ثابت کړي. معززو موږ وایو چې الحمدلله دا مسلمانان ژوندي دي دا ویښ دي په دې خبرو باندې پوهېږي زموږ علما زموږ سربراهان چې څو پورې موجود دي انشاءالله هېڅوک به دا جرأت ونه کړی شي چې دوباره دغه آئین کې چې کوم دی هغه ترمیم وکړي. نو په دې حواله باندې تاسو ته موږ دا تکلیف درکوو چې دغه سبق موږ ته یاد وي دغه خبره موږ ته یاد وي چې هسې نه چې په دې مختلفو لکه څنګه تاسو ته پته په یونیورسټو کې په مختلفو شعبو کې خلک لګیا دي خفیه طریقې سره زموږ په نوجوانانو کې کفر و الحاد او قیدانیت دپاره چې کوم دی هغه دعوتونه چلوي خو چې د دې نه موږ او تاسو بیدار یو خپل نوجوانان هم د دغه فتنې نه بچ کړو او په خپله هم موږ او تاسو دغه فتنې نه ځان وساتو. واخر دعوانا الحمدلله تعالی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید. ورونو دا زمونږ راجمع کېدل دا د یو دین کار دی ډېر غوره کار دی او ډېر بهترین کار دی. دا ختم نبوت پیغمبر مبارک په حدیث کې داسې فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یو روایت کې نبی علیہ السلام داسې فرمایي وایي 10 کسان به پیدا شي دجالون کذابون دروغجن خلک به پیدا شي 10 کسان دوی به دعوه وکړي چې موږ پیغمبر وي. نبی علیہ السلام وایي زه پیغمبر یم زما نه پس بل پیغمبر نه راځي. او قادیاني مرتد لاعین د ده وایي ګوره خوښه وه لوټې مور سره پرتې وي او ګوړه مور سره پرته وه ښې زلګدن حالات یې دی خېټې خرابه وه روانو بېدلو او داسې به یې ټول په ګوړه به یې ځان وچولو د لوټې نه به یې چپ وو الله یې داسې تذلیل وکړو داسې ذلیله کړو داسې رسوا کړلو چې باتروم ته لاړې او په باتروم کې مردار شولو بس بې ترې بوی ختلو بدبوی ترې ختلو څوک ورنږدې کېدلی نه شولو. نو الله داسې کړلو چې څوک د پیغمبر په مقابله کې راځي پرې ذلیله کوي او رسوا کوي. دا زموږ ایمان او یقین دی چې نن موږ کوم راغونډ شوي دا زموږ دپاره باعث اجر او ثواب دی. الله به موږ له اجر راکوي نه داسې سیاسي جلسه ده نه موږ د دنیا په خاطر
ختم نبوت جلسو کې به شریکېږو دې سره به تعاون کوو دې سره به ډډ کر ولاړ یي مخکې دلته دا نه اوس دا دلته م رال هغه علما رالوې چې دا د ختم نبوت په مومند جلسې کې هم شروع شي الحمدلله په مومند جلسې کې هم د ختم نبوت کار شروع شولو دا به کورونو ته دا آواز رسوو دې سره به ډډ کر ودرېږو که د پیسو تاوان راځي که د خپل بدنونو تاوان راځي که هر قسم تاوان راځي انشاءالله موږ به هغې ته راته یاري کلکه اراده وکړئ انشاءالله هغې ته به تیار یي که نه الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عزتمند د الله تعالی نه دعا کوو چې الله تعالی دلته د ازمن ولاړه دا دی الله تعالی په ورځ د محشر باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت ذریعه زمونږ وګرځوي چې هغه په ورځ د قیامت زمونږ شفاعت وکړي عزتمند علما کرامو تاسو ته خبرې وکړلې یو څو میاشتې مخکې زه تاسو ته د دوی د قیدیانانو د ظلم او د دوی د پرچار طریقه زه تاسو ته ښیم په پېښور کې د علماو له اجلاس وشولو نن سبا په دې سوشل میډیا باندې جنکۍ راوتې دي او هغوی نمبر یې ورکوي او مختلفو طریقو سره زموږ دا نوجوانان دوی په خپلو طریقو سره کنټرول کوي د پېښور د یو دینداره کورنۍ یو هلک یې پنډۍ ته غوښته او ورته ویل چې زه تاسو ملاقات کول غواړم هر کله چې هلته ورغلی دی او ملاقات ورسره کړی دی او هلته د هغوی یو ګروپ ناست دی او د دې هلک نه دا موبایل اخیستی دی او د دې هلک د نمبر نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخۍ الفاظ چې کوم دی هغه لیکلي دي او نشر کړي دي چې څنګه بهر ته راوتی دی بهر د ادارو والا ولاړ دي د هلک یې نیولی دی ورته ویلي دي چې ستا د موبایل نه د رسول الله په شان کې ګستاخي چې کوم دی دا شور شوله لهذا ته د ختم نبوت نه منکر یې هغه دارې جیل ته وړی علماو له د خاندان نه چې موږ خو د دین سره د تبلیغ سره د مدارسو سره تعلق لرو عدالت ته لاړم دغه خلکو نه ورغلم ورته ویې ویللې چې تاسو علماو د ختم نبوت خلاف ډېر زیات مضبوط کار شروع کړی دی 3000 دغه شانتې کیسونه دا په پاکستان کې رجسټر شولو چې ځوانان نسلونه دغه شانتې ګرفتار کړي دي او دا وایي چې تاسو خپل خاندانونه لاړ شئ عدالتونو ته او ورته ووایي چې په دې ختم نبوت د قیداني خلاف چې کوم ترمیم دی دا د دوی قبول کړي اوس زما عزتمندو خپل نسل به دا دغه کې ساتئ د نظر لاندې ساتئ دا د پاکستان هم دشمن دی د اسلام هم دشمن دی د دې ژوند د قوم هم دشمن دی الله تعالی به انشاءالله دوی د اوسه پورې څنګه نیست او نابود کړي دي انشاءالله باقي به هم دوی دغه شانتې نیست او نابود کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ستا په پیغمبر باندې نن به غیرت کوي ولاړ دي د ګرمۍ ته ولاړ دي علما کرام راوستي دي خدایه ماله د دې خدمت توفیق راکړي کمرونه چې راوتي خدای د نبي علیه السلام شفاعت نصیب کړي کمرونه چې ګورو جدا ولاړ دي راځي نه وایي دې کې څه چل دی دغه هم د توبې توفیق ورکړي دنه کې موږ څه شریک کړي خدایه دا یو اجتماعي خبره ده دا څومره خلک چې راغلي ټولو دا اجر ورکړي خپل من ته دعا وکړي چې الله دې کې استحکام راولي